د نوي حکومت اعلان او تازه خبر. سلام، وخت مو بخیر. تازه او مهمه ویډیو ته ښه راغلاست. له معتبرې سرچینې داسې خبر ترلاسه کیږي چې د راتلونکي حکومت مهمې برخې ثابتوي. د کره خبر له مخې راتلونکی نوی حکومت به موقت وي. د دې حکومت رئیس به امید کرزی، ملا برادر به یې لومړی مرستیال او ډاکټر عبدالله به دوهم مرستیال وي. همدارنګه احمد مسعود به د 12 کسیزې شورا غړی چې ترڅنګ به یې نور مهم سیاسي او د طالبانو شخصیتونه کار وکړي. خبر دا هم زیاتوي چې دغه ډول حکومت ټول شموله او د نړیوالو لخوا منونکی حکومت دی. له بله پلوه هوایي میدان لا پوره نه دی تخلیه شوی. خبر وایي د هوایي ډګر له تخلیږېدو سره به طالبان پورته ذکر شوی حکومت خپل نوی حکومت په حیث اعلان کړي. ان داسې کېږي له دغه اعلان سره به ډېر زیات مشکلات حل شي، لکه د افغانیو ارزښت چې د افغانانو ډېر ورځني مشکلات د افغانیو د نامعلوم برخلیک لخوا پورته شوي دي. همدارنګه نړیوال روابط به هم په ډاګه شي. په ډېرو برخو کې به نړیوالو سره مفاهماتو باندې کار کول او عمل به ډېرې ستونزې حل کړي. د طالبانو نرم دریځ او حکومتولۍ به د افغان ملت په زړونو کې ځای ونیسي. دا هغه څه دي چې د وخت په تېرېدو به ثابت شي. په دې اړه مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دا وه د دې مهال ویډیو. تر بلې ویډیو ښې چارې.